بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اللہ جل شانو فرمائی یا ایوہ الرسول اے زما پیغمبرہ، یا ایوہ الرسول اے زما لیگلی شویہ، لا یحزن کا تا دی خفن کی، لا یحزن کا تا دی غمجن کی، الذین ها خلق یسارعون چھ تلوار کئی تادی کئی فی الکفر پا کفر کی، من الذین دا اغی خلقنا قالو چھ اغی اوی آمنا من ایمان راوڑے بی افواہہم پخپل خلو باندی، ولم تؤمن خو ایمان ندے راوڑے قلوبهم دا دی زلونو، ومن الذین او بعض دا اغی خلقنا ہادو چی یہودیان دی، سماعون دیستا خبر اوری للکذب دا دروغ دا پارا، سماعون او دی زیاد اوریدن کی دی لقوم آغا قوم تا دا رسولو دا پارا آخرین چی نور دی، لم یأتوک چتا تا ندی راغلی، یحرفون الکلم یحرفون دی بدلے الکلمہ دا اللہ احکامات، یحرفون بدلے تغییر کئی الکلمہ پا کلماتو کی، من بعد مواضیه رست دا اغی دا زیوننا، من بعد رست مواضیه دا اغی دا مقرر کیدونا، یقولون دیوی ان اوتیتم کچر درک لشتاوستا هازا دغ شانتے فخذوه نو انی سی، وإن لم تؤتوه او کچرتا در نکل شتاوستا دغ شان فحذروا بیازانو ساتی، ومن یرد اللہ ومن او اغسوک یرد اللہ چہ اللہ ارادو کی فتنتہو دا غد گمراہ ہے، فلن تملکا نت طاقت نلری لہو دا غد پارا من اللہ دا اللہ دا طرفنا، من اللہ دا اللہ نا شیئن سسیز، شیئن ذر برابر، اولئک الذین دا کسان دی لم یرد اللہ چہ اللہ نغواری ایطہر قلوبهم ایطہر چہ پاک کی قلوبهم دا دی زلونا، لهم دا دی دا پارا فی الدنیا پا دنیا کے خزی نور سوائدہ، ولهم فی الآخرت عذاب عظیم، ولهم دا دی دا پارا فی الآخرت پا آخرت کے عذاب دے عظیم لوی۔ اللہ جل شانو فرمائی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا منافقان او دا یہودیان دا دی دا کفر داری تا غمجن نکی، دیستا خبری اوری صرف دا دی دا پارا چی دروغ و سر ملاو کی، استا خبری دا دی دا پارا اوری چی دس یو قوم تے اورسی چی اگا قوم تا تراغلے ندے، دی دا اللہ جل شانو احکامات بدلے، روستا دا دینا چی دا اللہ جل شانو احکامات خمضبوط شی، اللہ جل شانو فرمائی دادون رزیلان دی چی دی وی چی تورات پشان حکم کرتا دی نبی علیہ السلام کو وی منے او کرتا نکے اغشان نبی ممنے اوزان تے اساتے، اللہ فرمائی زچ دا چا دا گمراہے ارادو کم اے پیغمبرہ تا اغد گمراہے نشی ساتلے، بی اللہ جل شانو فرمائی دا اللہ ارادہ دار چی دا گمراہ خلقو دا بدبخت خلقو دا غیزلون اللہ پاک نکی، دا اللہ ارادہ دا دی دا پار پا دنیا کے مرسوائی دا اپا آخرت کے دی دا پار لوی عذاب دے۔ لنبے خبر اللہ جل شانو فرمائی یا ایوہ الرسول اے زما لیگلی شویہ، اے زما پیغمبرہ، لا یحزن کا تا دی غمجن نکی، الذین آغا خلق یسارعون فی الکفر چاگی تادی کئی پا کفر کی، من الذین یو ڈلا اغد من الذین دا آئی کسانو قالو چاگیوی آمنا منگ ایمان راوڑے، بی افواہہم بخپل خلو باندی، ولم تؤمن قلوبهم خدا اغیز لن ایمان نروڑی، او دویم ڈلا ومن الذین دا آئی کسانو ہادو چی یہودیان دی۔ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی خیبر نمی علاقہ دا چی دا مدینی منورے پا شمال کے واقع دا، تقریباً 300 کلومیٹر فاصلہ کی، دا دیر بہترین علاقہ
د زراعت په لحاظ سره زمینداری پکې ډېره زیاته وه، ښه باغونه وو پکې، د یهودیانو قلاګانې وې پکې، یهودیان پکې اوسېده. د هغې یو څو د هغې چې کوم معززه خلک وو نو په هغې کې یو نارینه او زنانه هغې بدکاري وکړه. نو بیا چې هلته تپوس کو نو د هغې ځای یهودیانو ورته ووي چې نبي علیه صلات وسلام خواله لاړ شي. زمونږ په تورات کې دا خبره ذکر ده چې که چېرته یو سړی زنا وکړي او هغه شادي شدی نو هغه به سنګساری نه، بس د هغه نه به یا جرمانه والي یا به له مخ تور کړي او کوړې به له ورکړي. د هغه وجل نشته زموږ په مذهب کې، تورات په مذهب کې. تاسو نبی علیه صلات وسلام له لاړ شئ، که نبی علیه صلات وسلام د تورات په شان فیصله وکړه، دلته راځي که نه الله جل شانو فرمایي چې یقولون دوی وایي ان اوتیتم هذا، که چېرې تاسو له درکړی شوه دغه شان مسله نو فخذوه، بیا دا مسله والئ، وان لم تؤتوه، او که داسې مسله درته ونه کړه دا څنګه چې مونږ وکړه نبي علیه السلام تاسو ته داسې مسله ونه کړه نو فاحذروه، بیا د دې پیغمبر نه ځان وساتئ، ځکه دا د تورات د شریعت خلاف کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراله دا یهودیان او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے تپوس کو چې دا یو نارینه او یو زنانه دی شادي شده دي، ودونه یې کړي دي، دی بدکاری کړې ده، د دې څه سزا ده؟ نبی علیه صلات وسلام ته وفرمایل چې دی شادي شده دي، جبریل به اوس راشي، حضرت جبریل راغی، هغه وی چې دی رجم کوي، په کاڼو باندې وولې، سنګسارې کوي. یهودیان وی دا خو مونږ نه منو، دا زموږ د شریعت، دا زموږ د تورات شریعت نه دی. زموږ تورات په شریعت کې خدا دی چې مخ په وله تور کې یا جرمانه به پې ولګې او یا کوړې به وله ورکړي، دا دی، دا د دې د رعایت دپاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی تاسو ای یهودیانو یو سړی په خپله علاقه کې پیژنئ چې امرد اعور ابیض، چې سپین سړی دی، په مخ باندې ویښته نشته او سترګې کږې دي، او د هغه ابن سوریه نوم دی. ابن سوریه دا د یهودیانو لوی عالم و، په مخ ته ځمکه باندې د په شان عالم نه و په هغه زمانه کې د یهودیانو. وی دا پیژنئ او پیژنو، وی د هغه باره کې هم څه خیال دی؟ وی هغه بهترین عالم دی زموږ د یهودیانو. وی که هغه زمونږ او ستاسو فیصله وکړي نو څنګه به وي؟ موږ به ومنو، موږ به ومنو. ابن سوریه نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښتو او ورته یې وی ستا دې په هغه ذات باندې قسم ای ابن سوریه، ستا دې په هغه ذات قسمي کوم چې د موسی علیه صلات وسلام دپاره دریاب شلولی و، موسی علیه السلام یې پورې باسلی و، فرعون یې هلاک کړی و، په تاسو باندې من و سلوا هغې رالیږلي و، په تاسو باندې وریځې سورې کړي، د هغه ذات واسطه دله در کومه قسم وخوره چې آیا ستاسو په تورات کې دا نشته چې یو شادي شده سړی او زنانه چې هغې کله بدکاري وکړي نو هغه به سنګساری؟ هغه وی بلکل دقه شانتې زموږ په تورات کې لیکلي څنګه چې نبي علیه صلات وسلام وفرمایل. نو څه چلو شو؟ فوثبت سفلة اليهود، هغه ناکاره خلک چې کوم په یهودیانو کې هغې ټوپونه شروع کړه چې داسې چلو، داسې چلو، که زموږ خلاف مسئله وکړه، زموږ خلاف مسئله وکړه، پښتانه وو چې زما په حق کې بیا منم او چې زما په حق کې بیا نه منم، نو خپل عالم د هغې خلاف فیصله وکړه او څه وي زه ګواهي ورکوم ای نبي علیه صلات وسلام دې خبرې چې د الله جل شانو سره څوک شریک نشته او ته د هغې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم الله چې د موسی علیه صلات وسلام دپاره دریاب کې لارې ایستې وي، هغې له په دې باندې غوسه ورله. حقا کسانو نبی علیه صلات وسلام وفرمایل د جومات دی دروازې ته کې او سنګسارې کې، دغه فیصله نبی علیه صلات وسلام. نبی علیه صلات وسلام ته الله جل شانو فرمایي چې دوه قسمه خلک دي په یهودیانو کې، تا سره چې کوم خلک اوسېږي په مدینه منوره کې او هغې ډېره تادي کوي په کفر کې، هغه دوه قسمه خلک دي، نه مني ستا قرآن او ستا کتاب، انکار ته کوي، کفر ته کوي. هغه څو قسمه کم خلک دي؟ یو هغه خلک چې هغوی موږ ایمان راوړی او دې زړونه په ایمان باندې مطمئن نه دي، منافقان،
او یو يهوديان چې تا ته راغلي دي او سبانی او سهیلې لټي چې دا مسلې بدلې کی نه پوهېږي زما په دې خبرو. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې دا انکار دي تا په غم کې وانه چي دا دومره رزیلان دي. الله جل شانه فرمای چې دی چې ستا کمی خبرې اوري خپه توجه اوري و دې لپاره اوري چې ستا دا خبرې بار ویس یو دروغ وسره ملو کی او د دې لپاره ستا دا خبرې اوري چې نور خلق په گمراه کی. دغه الله جل شانه فرمای دا داسې بدترین قوم دی دې کار دا دی يحرفون الكلمه من بعد مواضعه د مخکنه دې کار دا دی تر اوسه پورې دی يهوديانو او دی منافقانو چې دا الله جل شانه کتاب دی بدلی ګورې نه د حطتن جوړ کړو د ګناه د بخشش د هغې په ځای سوي خدای موږ له غنم راکړي. الله جل شانه ته فرمایل ما ته سجده وکړې او دوی ټوکې شروع کړې په سجدې پسې. دا دې کار دی د یهودو او د منافقانو. الله جل شانه فرمایي چې د الله جل شانه احکامات هغه بدلی. دا دونه رزیلان دي چې دي سوی یو بل ته که نبي علیه السلام د تورات په شان فیصله وکړه ویلې او که داسې ونوي نو بیا یې مال او ځان ته وساتئ د دې پیغمبر نه. الله جل شانه فرمایي ما د دې د ګمراهۍ اراده کړې. ګمراهي دا مطلب دی چې سمه لار هغه انسان پرېږدي او په غلطه روان شي دې ته ګمراهي وي. الله جل شانه فرمایي زه چې د کم انسان د ګمراهۍ اراده وکړم د چا پلار هغه ځای نشي راوست. ای نبی علیه الصلوۃ والسلام زه چې د چا دپاره دا اراده زما خوښه دا چې دی د ګمراه شي ای پیغمبر ستا سره هم دا طاقت نشته چې په سمه لارې راولي. ستا کار صرف دا دی خبرې کوه بیان کوه تقریر کوه. زه چې څوک ګمراه کوم بس هغه ګمراه دي. زه چې څوک سمې لارې ته راولم بس هغه زه په سمه لاره کوم. ښه بیا الله جل شانه فرمای دا هغه خلک دي دا يهوديان او منافقان چې الله نه غواړي چې دې زړونه ز پاک کم ایمان ته برابر کمخه د دې لپاره په دنیا کې رسوایی ده آخرت هم تباه ده. په دنیا کې دي يهوديان او منافقان رسوایی ده چې الله جل شانه دې هغه رازونه را بار کړو نبی عليه السلام او مسلمانانو ته خود او تر نن ورځې پورې په هغې باندې دا لعنت وریږي تر موږ هم په لعنت وایو. د سوال له سوکاله کې په څونه خلکو لعنت ویلي الله فرشتي په لعنت وی الله په لعنت وی. د دې نه بل غټ رسوایی شته د دې نه بل غټ ذلت شته د دې نه بل غټ ذلت څه دی خیبر قلعه ته واغسته وته وی زی استاسو په الله جل شانو په ځمکه کې استاسو زینشت ځان لزه وګوره. الله جل شانو فرمایي دا دنیا د آخرت په ولز تباہ برباد کوم څه عذاب بوله ورکم. یا ایها الرسول ای زما پیغمبره لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر تا دې غمجن نکی د دې خلکو هغه تیزی په کفر کې من الذين د آی کسانو نه قالو چې دی وی آمنا موږ ایمان راوړی به افواهم په خپل خلو باندې ولم تؤمن قلوبهم او دې زړونه هغه ایمان والا نه دي. ومن الذين هادو او د هغې خلکو نه چې هغه یهودیان دي سماعون للکذب سماعون ستا خبرې علي ستا خبرې ښه اوري خو للکذب د دې دپاره چې دروغ ورسره میلو کي او سماعون ډیر زیات اوریدونکي دي خبرو لره ولقوم آخرین د یو قوم دپاره هغه قوم لم یأتوک چې هغه تا ته لا نه دی راغلی د دې دپاره یحرفون الکلمه من بعد مواضعه چې د الله جل شانو احکامات بدل کي. یقولون دی وی ان اوتیتم هذا که پیغمبر ستاسو داسې فیصله وکړه فخذوه نو ویلې وان لم تؤتوه او که داسې فیصله ونه کړه نو فاحذروا بیا د پیغمبر نه ځان وساتئ. الله فرمایي ومن یرد الله او د چا دپاره چې الله اراده وکړي فتنته د هغه د ګمراهۍ د هغه د بېلارې کېدو فلن تملکه نو چرتم ته مالک نشي جوړېدی چرتم ستا طاقت نشي کېدی پیغمبره له د هغه دپاره من الله د الله نه شیئا ذره برابر مطلب چې الله یې ګمراه کوي ته ذره برابر په هدایت په لاره نشي راوست. دا مطلب اولئک الذین دا هغه کسان دي لم یرد الله چې الله نه غواړي ان یطهر قلوبهم چې دې زړونه الله پاک کړي لهم فی الدنیا خزي د دې دپاره په دنیا کې رسوایي ده ولهم د دې دپاره فی الآخرة په آخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب دی.